آیا تاسو پوهیږئ میږی دومره ځواک لري چې له خپل وزن څخه څو چنده زیات بار پورته کړي؟ او که ټول میږیان یو ځای حساب کړو نو شمیر یې د ځمکې د انسانانو له شمیر څخه هم زیات دی. دا واړه موجودات چې موږ ډیر عادي ګڼو په اصل کې د طبیعت له تر ټولو منظم نظام څخه یو لري. میږیان واړه خو ډیر هوښیار او زحمتکش حشرات دي چې نږدې د نړۍ په هره برخه کې ژوند کوي. دوی یوازې ژوند نه کوي بلکې په منظمې ټولنې کې اوسېږي چې هر میږی پکې خپلې ځانګړې دنده لري. ځینې د خوړو راټولولو کار کوي، ځینې د ځالې ساتنه کوي او ځینې د نوي نسل پالنه پر غاړه لري. د میږي بدن 3 برخې لري: سر، سینه او نس. 6 پښې لري او د خپلو شاخکونو په وسیله لاره پیژني او خطر احساسوي. میږیان د یو بل سره د خبرو لپاره غږ نه کاروي بلکې د بوی له لارې یو بل ته پیغام رسوي. کله چې یو میږی خواړه پیدا کړي نو نور میږیان هم په هماغه لاره ورپسې روانېږي. د میږیانو خواړه بوره، میوې، کوچني حشرات او د خوړو پاتې شونې دي. دا ښیي چې حتی واړه موجودات هم د پلان او راتلونکي فکر لري. میږیان د طبیعت لپاره ډیر ګټور دي. دوی خاوره نرموي، چاپیریال پاک ساتي او د طبیعي توازن په ساتنه کې مهم رول لري. که څه هم کله ناکله کورونو ته ننوځي او انسان ته تکلیف رسوي، خو د هغوی عمومي ګټه له زیانه ډیره ده. که موږ د میږیانو له ژوند څخه یو درس واخلو نو هغه دا دی چې یووالی، زحمت او منظم کار انسان تر بریا رسوي. میږیان واړه دي خو ځکه قوي دي چې یو ځای کار کوي. که موږ هم په خپل ژوند کې همکاري، صبر او نظم خپل کړو نو لوی بدلونونه رامنځته کولی شو.